بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة ليوصل ديرشم آيات تر يوصل څلور ديرشم آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب أو څوک مخ اړوي عن ملة إبراهيم لدين څخه د إبراهيم إلا مگر من هغه څوک سفه چې جاهل وي نفسه لځانه یې ولقد اصطفیناه او یقینا خوش کړی موږ دی او یقینا غوره کړی موږ دی فی دنیا په دنیا کې و انه او یقینا دی فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا له نیکانو څخه دی. اذ قال چې کله وویل له دته ربه رب دده اسلم تابع وسه قال ویل اسلمت لرب العالمین تابع یم څښتن ته د مخلوقاتو. ووصى بها او وصیت وکړ په دې سره ابراهیم بنیه و یعقوب ابراهیم زامنو ته دده او دارنګ یعقوب یا بنیه ای زامنو زما ان الله اصطفى یقینا الله غوره کړی دی لکم لپاره ستاسې الدین دا دین فلا تموتن نو مسئ مړه الا مگر و په داسې حال کې انتم چې تاسې مسلمون مسلمانان یاست له هغه چا پرته چې ځان یې ناپوه کړی وي بل څوک د ابراهیم له دین څخه مخ نه اړوي دی مې بېشکه په دنیا کې غوره کړ او په آخرت کې له نیکانو څخه دی. هغه وخت چې خپل رب ورته وویل تابع او تسلیم وسه ده وویل زه د مخلوقاتو رب ته له د مخه تسلیم او تابع یم. په همدې دین د اسلام هم ابراهیم خپل زامنو ته وصیت کړی او هم یعقوب وصیت کړی چې ای زامنو الله تاسو ته دا دین غوره کړی نو تر مرګه مسلمانان پر اسلام ثابت پاتې شي. د دې آیاتونو مقصد دا دی چې د ابراهیم علیه السلام دین د اسلام دین دی او هغه د اسلام دین او توحید یوازې ځان ته نه دی خاص کړی بلکې خپل زامنو ته هم د اسلام او توحید وصیت کړی. دارنګه د ابراهیم علیه السلام لمسی یعقوب علیه السلام هم خپل زامنو ته د اسلام د دین وصیت او داسې ټینګار پر کړی چې د مړینې تر وخته پر اسلام کلک پاتې شي. نو یهودیت او نصرانیت څرنګه حق مذهب کېدای شي په داسې حال کې چې د الله په کتاب کې هیڅکله په ښه توګه نه دی یاد شوی. داسې مذهب او طریقه به څرنګه حق وي چې د الله په کتاب کې ریښه نه لري حتی نوم یې هم د الله د دین په توګه نه وي یاد شوی. ام کنتم شهداء آیا واست شاهدان اذ حضر یعقوب چې کله حاضر شو یعقوب ته الموت مرګ اذ قال چې کله یې وویل لبنیه زامنو ته دده ما تعبدون د څه عبادت کوئ من بعدې له وروسته زما قالو وویل دوی نعبد الهک بندگی کو د معبود ستا و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق او د معبود د پلرونو ستا
ابراهیم، اسماعیل او اسحاق اله واحده، معبود یو، ونحن او موږ له دته مسلمون تسلیم شوي یو. آیا هغه وخت تاسو حاضر واست چې کله یعقوب ته مرګ رانږدې سو، هغه وخت چې د خپلو زامنو ته وویل زما وروسته به د څه شي عبادت یا بندګي کوئ؟ هغوی وویل د هغه چا بندګي به کوو چې یوازینی د بندګۍ مستحق دی، کوم چې تا او ستا پلرونو ابراهیم، اسماعیل او اسحاق بندګي کوله، او موږ دته تسلیم شوي مسلمانان یو. دغه آیت په مخکني آیت کې د یعقوب علیه السلام د ذکر شوي وصیت وضاحت او تاکید بیانوي چې یعقوب علیه السلام د مرګ په وخت کې هم خپلو زامنو ته د توحید ساتنه او د مسلمان پاتې کېدلو خبره کړې ده. تلک امت، هغه یو امت دی، قد خلت چې یقینا تیر شوی، لها ما کسبت، لپاره د هغو هغه څه دي چې کړي یې دي، ولکم او لپاره ستاسې ما هغه څه دي کسبتم چې کړي مو دي، ولا تسألون او نه پوښتل کېږي اما له هغه څه څخه کانو چې و دوی یعملون ترسره کولې. دغه آیت یاد شوي شخصیتونه، دغه آیت وایي چې یاد شوي شخصیتونه خو یو ستر جماعت دی چې تیر شوي. دغه یاد شوي شخصیتونه خو یو ستر جماعت دی چې تیر شوي، دوی ته خپل عمل دی او تاسو ته خپل عمل، او ستاسو څخه د دوی د عمل پوښتنه نه کیږي. په دغه آیت کې مقصد د منحرفو کتابوالو هغه فکر ردول دي چې د ابراهیم، اسحاق او یعقوب علیهم السلام په څیر نیکانو شخصیتونو سره خپلې نسبي اړیکې او هغوی وسیله ګرځول د خپل نجات ذریعه ګڼي. دغه ټګماران بل پیغام خلکو ته نه لري، فقط خپل په نسب ویاړي، ځانونه خلکو ته سپېڅلی نسل ښیي چې پیغمبرزادګان سیدان یو. موږ که هر څه ناروا وکړو د هغو په روی بخښل کېږو، که موږ هیڅ ښه عمل ونه کړو یوازې هغوی الله ته وسیله کړو، بس همدا زموږ لپاره بس ده. تاسې او هر انسان ته زموږ ډېر قدر پکار دی. زموږ پر کړنو هر ډول نیوکه بې ادبي ده. قرآن کریم وایي هغوی خو یو امت دی چې تیر شوی دی، هغوی ژوندي نه دي چې ستاسې په منځ کې نشته چې تاسې ته کومه ګټه ورسي یا ستاسې کومه اصلاح وکولای شي. نو په داسې وختونو کې ټګماران دا خبره راپورته کوي چې هغوی که نشته بیا هم د هغوی د تیرو عملونو په برکت به الله پر موږ ورحمیږي. د دغې غلطې انګیرنې په رد کې الله پاک ورته وایي لکه څرنګه چې د دوی د عمل پوښتنه نه در څخه کېږي، همدا ډول یې ګټه نه در رسېږي. دا خو تاسو هم منئ چې د تیرو خلکو د هیچا د عمل پوښتنه نه در څخه کېږي، نو د ګټې دعوا یې په کوم اساس کوئ؟ چا درته ویلي چې د هغوی په روی الله تاسې بخښي؟